د ایران داخله وزیر طالبان د هلمند سیند 820 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدي د یکشنبې په ورځ جولای 14 چینګاښ 15 وویل چې د طالبانو حکومت د خپلو مسؤلیتونو له مخې باید د هلمند له سیند څخه 820 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د ایران د تصنیم خبري اژانس د راپورټ له مخې وحیدي د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د اوبو ستونزو ته په اشارې سره وویل وروسته له هغه د افغانستان واکمنانو په تیرو کلونو کې خپلې ژمنې پوره نه کړې او 820 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ونه رسېدي. خلک له ستونزو سره مخ شول. وحیدي په تهران کې په یوه غونډه کې اوبه او د هغې رسول یو جدي لومړیتوب او لومړۍ درجه موضوع وبلله او ویې ویل چې دا مسله په ځانګړې توګه د ایران د حکومت د اجنډا په سر کې ده. هغه همدا شان وویل هیله لرو د افغانستان مسؤلین خپلې ژمنې پوره کړي چې اوبه ایران ته ورسیږي. په وروستیو څو میاشتو کې د هلمند سیند څخه د ایران د اوبو د حق مسله په یو جدي بحث اوښتې او د ولسمشر ابراهیم رئیسي په ګډون ایراني مقاماتو طالبانو ته د ګواښ په بڼه د دې مسلې د حل غوښتنه کړې. د وحیدي له څرګندونو سره جوخت د ایران د انرژۍ وزیر علي اکبر مهرباني ویلي چې تهران به د هلمند د سیند په اوبو کې د خپل حق د یوې ذرې څخه هم تیر نشي. محاربیان د یکشنبې په ورځ په تهران کې په یوې غونډه کې د هلمند د سیند په اوبو کې د ایران حقابې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل د اوبو د خوشي کولو په هکله له ډېرو مشورو سره تر اوسه دغه موضوع نه ده حل شوې. حقابه د ایران قانوني حق دی چې له دې څخه به یو ګام هم شاته نشو. افغانستان یې باید ادا کړي. تر دې مخکې د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او په کابل کې دغه هیواد سفیر حسین کاظمي قمی ویلي وو چې د طالبانو حکومت د هلمند د سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره سیمې ته د یو ایراني تخنیکي پلاوي له سفر سره موافقه کړې ده. حسین کاظمي قمی د شنبې په ورځ جون 18 غبرګولي 28 د ایران له صدای او سیما خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د هلمند د سیند د اوبو د حفظ په اړه له طالبانو سره مذاکرات ښه پر مخ ځي. بلخوا بیا د طالبانو حکومت ته ویلي دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د 1951 کال هوکړې د ژمن دي، خو په وروستیو کلونو کې د برېښنا اوبو د څو بندونو د جوړېدو پرلهپسې وچکالیو له امله د هلمند په سیند کې اوبه ډېرې کمې شوي دي. د افغانستان پخواني حکومت ویلي چې په تیرو 4 لسیزو کې د جګړو او د افغانستان د اوبو د نوم مدیریت له امله هر کال د هلمند د سیند څخه شاوخوا 2.15 میلیارډ متره مکعب اوبه چې د 1952 کال د معاهدې د ټاکل شوي حد 3 برابره کیږي ایران ته بهېدلي دي.